سلامونه دوستانو د ګورئ تاسو د قسم په سلګونه پوښتنې همدا د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو باره کې پوښتل کیږي چې د یاد هیواد ویزیټ ویزې خلاص شوي او که نه 2022 کال په رارسېدو سره به د ویزیټ ویزې خلاصې شي او که نه او بعضې خو دا پوښتنه هم کوي چې که چېرې موږ کوم بل هیواد ته لاړ شو هغې ځای نه متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو لپاره اپلای وکړو نو چې څنګه موږ ته به ویزیټ ویزې وشي او که نه نو په نننۍ ویډیو کې ستاسو د غواړو پوښتنو ته جواب وایم دغې ترڅنګ هغه ملګري چې همدا د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو باره کې پوښتنې کوي نو دوی لپاره هم دا ویډیو لیدل ضروري دي نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ ښه اول به د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو باره کې درته ووایم چې خلاصې شوي او که نه دوستانو ما چې په متحده عربي اماراتو کې بعضو د ویزیټ ویزو کمپنیانو سره تماس نیولی دی هغه کمپنیان چې ویزیټ ویزې وباسي او کومو سیسټمونو نه چې موږ ویزیټ ویزې کوو تر ننه پورې هیڅ هم نه ده تایید کړي او نه ما لیدلی دي چې متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزې دي افغانانو ته شوي وي نو همدغو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې د متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزو خلاصول زه نه تاییدوم مطلب دا چې فلحال د یاد هیواد ویزیټ ویزې نه کیږي که کم څوک یې کوی شي یا کم چاته ویزیټ ویزا شي وي نو ما سره شریک کړئ زه وګورم چې ستاسو دغه ویزیټ ویزا سمه ده که نه ده بیا هغه څوک چې ایستی شي هغه دې ماته یو څو سمپلي ولیکي چې ما دغه ویزیټ ویزا ایستلي دي تر څو زه وطنوالو ته ووایم دغه پسې یو خبره را په یاده شوه څو ورځې مخکې ما په خپل هم دې باره کې په کابل کې یو سروې کولو بعضو ایجنسیانو ته ورغلم نو هغوی کې اکثریت خو ویل چې نه کېږي خو بعضو کسانو به ویل چې کېږي نو دوی نه به چې ما کومه ویزیټ ویزا وغوښته چې تاسو کومه ویزیټ ویزا ایستلې هغه ماته وښایه نو بیا به دوی سره ویزیټ ویزا نه وه نو کوم ملګري ته کوم ایجنسي چې وایي چې موږ یې درته وباسو اول ته دې ثبوت وغواړئ هغې نه پس ورسره خبرې وکړئ نور تر اوسه پورې دې برخه کې داسې نوي څه نه دي شوي که چېرې ویزیټ ویزې کېدې یا وشوې نو زه حتمن تاسو خبروم اوس به یو بلې پوښتنې ته راشم ځینې زموږ هېوادوال پوښتنه کوي چې که چېرې موږ کوم دریم هېواد ته لاړ شو نو هغې ځای نه به راته متحده عربي اماراتو ویزیټ ویزا راکړي او که نه دوستانو که هر هېواد ته هم لاړ شئ ستا پاسپورټ د افغانستان دی هلته ستا هېواد نه کتی کېږي چې ته فلحال په کوم هېواد کې زموږ اکثره هېوادوال چې اوس مهال په امریکا کې دي یا په نورو داسې ملکونو کې خو د دوی سره افغانستان پاسپورټ ورسره دی که دوی هم اپلای ورته وکړي بیا هم دوی ته دغه ویزیټ ویزا نه کېږي ځکه چې هر ځای کې به طبیعت خو د افغانستان دی که نه نو سیسټم هلته څه ګوري ستا طبیعت ګوري چې طبیعت دی کم ځای دی بل ځینې ملګري وایي چې نوي کال په شروع کولو سره به متحده عربي امارات ویزیټ ویزې هم افغانانو ته ورکول پیل کړي ګورئ دې خبرې باره کې فلحال زه څه نشم ویلی ولې چې اماراتو قانون باره کې د وخت نه مخکې پرېکړه کول دا خبره به زما په خیال چې غلط دی ځکه چې د دې هیڅ پته نه لګي چې کله یې کم قانون راوست کله یې کمې نیشنالټي لپاره ویزې خلاصې کړې دې باره کې هیڅ چاته معلومات نه کېږي بغیر د هغو کسانو نه څوک چې په دولت کې دي نو زه د وخت نه مخکې پرېکړه نشم کوی خو امیدونه شته چې دې کال په رارسېدو سره یا دې کال په پیلېدلو سره به شاید ویزو برخه کې سره څه تغیرات راشي خو دا درته نشم ویلی چې سل په سلو کې به ویزیټ ویزې خلاصې شي کال خو پوره کال دی 12 میاشتې دی داسې خو نه کېږي چې همدا 12 میاشتو کې خلاصې نه شي خو خیر د کال شروع کولو خبره کومه د کال اولنۍ 15 ورځې دی خبره کومه چې دې باره کې زه فلحال داسې څه نشم ویلی چې په ده کې به لازمي خلاصېږي خو دم نشم درته ویلی چې لکه څنګه چې تر اوسه پورې خلاصې نه شوې نو په دې ورځو کې به هم خلاصې نه شي دا چا په راکم چې 50-50 خبره ده یا به خلاصې شي او یا به خلاصې نه شي خو که څه وو په حقیقت کې کومې ویزې راووتې نو انشاءالله تاسو هم ټایم ستا کې به وایي زه به لازمي تاسو سره شریکوم نور نو د ویزیټ ویزو باره کې ویډیو همدومره وه ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم ښاد او آباد اوسئ